بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن به زه تاسو ته هغه مختصر څلور اعمال درښیم چې ډیر اسانه هم دي او په دې باندې انسان ته عادت جوړول هم اسانه کار دی. دا څلور اعمال چې کوم سړی کوي پر دې به نظر، جادو، تاثیرات، هیڅ قسم تعویضونه او هیڅ قسم کوډې دا پر دې سړي باندې بیا تاثیر نه کوي. دا څلور اعمال ډیر اسانه هم دي. تاسې متوجه اوسئ په هغو کې اول عمل چې کوم دی هغه فرض لمونځونه په خپل وخت باندې کول. فرایض چې کوم دي، که فرض روژه ده، که حج دی، که زکات دی، که لمونځونه دي، فرضیات چې الله جل شانه پر انسان فرض کړي دي دا په خپل وخت باندې کول. دا د انسان دپاره ډیر غټ حفاظت دی د نظر او د حسد او د جادو او د جناتو څخه. او دا شی موږ غواړو چې موږ علاج پیدا کړو. دروازه په دروازه باندې موږ ګرځو، نو دا یو علاج دی چې فرضیات په خپل وخت باندې سړی ادا کوي. دویم علاج دا دی چې 24 غنټې په اوداسه باندې ګرځېدل. دا د انسان دپاره ډېر غټ حفاظت دی چې پر هغه باندې بیا جادو و جنات او پیرانان چې کوم دي هغه بیا هېڅ قسم تاثیر نه کوي. او دریم عمل چې دی دوستانو د انسان دپاره د حفاظت هغه دا کلمه سلسل واره ویل دي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. د سهار د لمانځه څخه وروسته سل واره، د مازدیګر د لمانځه څخه وروسته سل واره دا هره ورځ ویل. دا د انسان دپاره دومره غټ حفاظت دی چې په ټول عمر کې چې دی ژوندی بیا پر ده باندې نظر و جادو و حسد و جنات بیا تاثیرات نشي کولی. هیڅ قسم کوډې پر ده باندې چش نشي کولی، تاثیر نشي کولی. څلورم عمل دوستانو دا دی چې سورة البقره د الف لام میم څخه د قرآن د شروع څخه ونیسي. دا دویم سورت دی په قرآن کې. دا دویم سورت چې سورة البقره ورته وایي یا الف لام میم په نامه یې څوک پیژني. دا سورت په ورځ کې یوه پلا ویل، یا په 2 ورځې کې یوه پلا ویل، یا په 3 ورځې کې، حتی په هفته کې یوه پلا ختمول. دا د انسان د زندګۍ دپاره، د کور دپاره، د بچانو دپاره، د کاروبار دپاره، د دې شیانو دپاره ډېر غټ حفاظت دی. حدیثو کې هم د دې فضیلت ذکر شوی دی. نو کوم څوک چې دا څلور اعمال کوي د هغه به بچان، کورنۍ، کاروبار، جایداد، ژوند و زندگی، که د شپې زندگی ده، که د ورځې، که د سفر زندگی ده، که د کور زندگی ده، دا به ټول په حفاظت کې د هیچا نظر، حسد، دا هر قسم جادو، جنات، فیرانان دا به یو قسم تاثیر بیا نشي پر کولی. کوم څوک چې دا څلور اعمال په زندگی کې راولي. که مې چیرې ویډیو خوښ لایک او شیر مه هېروئ. په کمنټ کې خپله تجربه راته ووایاست. السلام